درنو لیدونکو د جنتی وطن ننګرهار ولایت شینوارو لوی ولسوالۍ د مرکو بازار ته راغلي یو. لکه د ندیم شینواري د روش مشهور هوټل ته راغلي یو. دا چې دلته روش څنګه تیاریږي، دغه روش ولې ډېر زیات شهرت لري، ندیم شینواری او ندیم شینواری تاسو ورونه یاستئ که نه؟ نه، هغه جدا دی او دا جدا دی. روش په پارس کې شته دی، ننګرهار ولایت کې هم شته دی، کابل کې هم شته دی، لغمان کې هم شته دی، خو دا د مرکو روش بیا ډېر زیات مشهور دی. دا څه علت دی چې خلک غوښې تازه دي، صفا سوتره غوښې خپل حلالو، بس ځان له خپل راتلو او ټاکو یې علت دلته دغه دی. راته ووایه چې نن به یې دومره ګټلي چې دا روش به خورو که نه؟ بس نن یو ملګري دعوت کړي وو او زه خپله هم پکې دا کړی وه، بس دا شهیدالله ویل چې ځو بس مارکو کې روش خورو، چکر و بس مازه لاړ به شو انشاءالله. السلام علیکم. جوړ تازه ستړي مه شئ. د همیشه بهار یوټیوب چینل ډېرو درنو خوږو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. خالد الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو د جنتي وطن ننګرهار ولایت شینوارو لوی ولسوالۍ د مرکو بازار ته راغلي یو. لکه څرنګه چې مارکو بازار په څو شیانو کې ډېر زیات شهرت لري چې یو هم د هغوی له جملې څخه روش دی. نو د خپرونې په دوام سره نو موږ هم د ندیم شینواري د روش مشهور هوټل ته راغلي یو. دا چې دلته روش څنګه تیاریږي، دغه روش ولې ډېر زیات شهرت لري او له کومو ځایو څخه دلته خلک د دې د خوراک لپاره راځي، نو موږ دغه خپرونه خاص همدې لپاره ځانګړې کړې ده. په دې هیله چې دغه خپرونه سره د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ.
لیدونکو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه چې مارکو په روش کې ډېر زیات شهرت لري چې د ډېر لرو ولایتونو څخه دغه خلک راځي د روش د خوراک لپاره. نو د دې ځای روش ډېر ځانګړی او جلا دی. نو استاد مثلا تر څنګ ولاړ دی کوم چې دغه روش دلته پخ کړی دی او زمونږ ګڼ شمېر هېوادوال دلته راغلي دي او دغه روش خوري. نو ورسره خبرې اترې کوم چې د دغې روش علت په څه کې ده چې ډېر زیات خوندور دی او خلک ورته د ډېر لرو ولایتونو څخه او د ولسوالیو څخه دلته راځي او څومره روش دلته پخوي روزانه. استاد سلام ستړی مو شه بخیر راغلی. وعلیکم السلام شه تاسو هم ښه یاستئ بخیر راغلی ښه یاستئ خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه. که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. نوم مې ندیم استاد دی او د هوټل استاد یم دلته. ډېر ښه ندیم استاد. دلته خو فکر کوم یو بل روش والام دی که نه چې قدیم شینواری او ندیم شینواری تاسو ورونه یاستئ که نه؟ نه هغه جدا دی او دا جدا دی. دا راته ووایي چې ستا څومره وخت کېږي دغلته دغه هوټل جوړ کړی دی او د روش کاروبار کوي؟ زموږ دلته یو 10 کاله کېږي چې دا هوټل هم جوړ کړی دی. 10 کاله کېږي چې موږ دا د روش کاروبار کوو. هوټل هم دی دلته. څنګه دي ستاسو مشتریان څنګه دي؟ به شکر الحمدلله ښه دي. دا راته ووایي چې د ورځې په جریان کې به څومره کسان دغلته راځي د روش د خوراک لپاره؟ دلته خو ډېر خلک راځي که نه. اوس اکثره زه به تا ته اوس څه ووایم نو د هر یو ولایت نه راځي. د ننګرهار جلال آباد نه راځي، د خوست نه راځي، پکتیا نه راځي. دا خو عمومي بارډر دی په حساب کې که نه. نو چې څوک ځي تورخم پاکستان نه څوک ځي بس دلته یو پېره سټاپ کوي موږ سره دلته ډوډۍ خوري بیا ځي. تاسو ته خو ورځ معلومیږي که نه اکثره مشتریان هم په جمعه او پنجشنبه ورځ کې زیات دي که نه ټوله جمعه هم دغسې ښیي؟ نه نه د جمعې په ورځ بیا رش ډېر زیات دي. جمعې ورځ بیا د نورو ورځو نه بیا د جمعې ورځ چې دی رش زیات دي. خلک ډېر بیا مشتریان ډېر وي. که څه هم دغه اوس چې تېره شوه دا څو میاشتې که نه ډېره زیاته ګرمي وه نو ګرمۍ کې به دا د روش خوراک یو څه کم وي که نه په نسبت د ژمي باندې ځکه ژمي کې دا روش ښه لګېږي. او ډېر کم وي. دا خو رښتیا خبره ده. مثال مخکې چې مونږ 10 کیلو اچوله لکه اوس چې 10 کیلو اچوو که نه یا 40 کیلو یا 50 کیلو ورځې خبره ده. بیا اوړي کې چې دی د دې دومره څوک شوق نه کوي زیات که نه. بیا موږ چې دی غوښه کم راوړو هغه خپل دغه په مطابق راوړو چې د ورځې خلاص شي روزمره به چې ختمه شي زیاته نه راوړو. ډېره مننه. او که دا راته ووایي چې دغه روش خو پارس کې شته دی ننګرهار ولایت کې هم شته دی کابل کې هم شته دی لغمان کې هم شته دی خو دا د مارکو روش بیا ډېر زیات مشهوره دی. دا څه علت دی چې خلک ډېر زیات خوښوي؟ دلته علت خو دا دی یو خو غوښې تازه دي صفا سوتره غوښې خپل حلالو بس ځان له خپل راتلو او ټاکوي. علت دلته دغه دی چې مثال دا غوښې چې دي که نه دلته خوراک چې دی ټول تازه دی. زوړ خوراک دلته مثال نشته که نه چې خراب یا یو چا یو خراب شی ورکړي خو هغه سبا نه راځي که نه. دلته چې دا روش دلته مشهور دی که نه او دومره مشهور شوی دی په دې تازه باندې مشهور شوی. بل دا ځان له خپله ذایقه لري. دې ته موږ صرف مالګه ور اچوو غوړ ور اچوو او غوښه ده بس دې کې نور څه موږ نه اچوو. مطلب ستاسو ټول چې دی که نه ښه والی په تازه غوښه کې دی؟ په تازه غوښه کې دی. زموږ چې ټول ښه والی چې دی په تازه غوښه کې دی. او که دا هم راته ووایي چې تاسو د کله د روش لپاره دغه غوښه استفاده کوئ د څه غوښه ده؟ سیرلی دی، پسه دی، غویی دی، میښه ده، څه دی؟ دې کې چې دی غویي او د میښې غوښې نه چې دی دا روش نه پخېږي. ها دا صرف پسه او د سیرلي نه دا غوښه پخېږي. اصلا چې موږ کله کله چې چکر باندې لاړ شو که نه او د میښې غوښه مخصوصي روش دپاره هغه خو لکه ول نه هغه هم پخېږي خو په دې بخار کې پخېږي. بیا په دیګي کې چې دی که نه د میښې یا د غوا غوښه چې ده هغه بیا په دیګي کې نه پخېږي. مطلب پسه او سیرلی لږ تنکې؟ پسه او سیرلی لږ تنکې. دا خو وجه دا ده که نه چې دا خلک دا مارکو ډېره مشهوره ده په دې باندې مشهوره ده چې دلته ټول دا تنکي مالونه راځي ښایسته تازه او دغه موږ حلالو په هغې خاطر باندې د دې دا روش هم ډېر خوږ راځي مزېدار راځي پوه شئ. دې له صرف موږ مالګه ورکوو او غوړي ور اچوو بس. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. زموږ دغه خپرونه اکثره مسافر هم ګوري کوم چې همدا مهال د افغانستان څخه بار دی هغوی لپاره څه غوښتل لرئ څه پیغام لرئ مهرباني؟ هغوی ته هم پیغام دا دی چې باید خپله مسافري په خیر خوشحالۍ سره تېره کړي او بل خپل ژوند ته پام وکړي که نه خپل بدن ته خپل ځوانۍ کې مثال دی چې غلط کارونه ونه کړي که نه او باید چې
خپل مسافري په خیر تیره کې خپل روزګار وکړي کوم څوک مصروف وي څوک پانتون کې یا داسې مکتبونه وي باید خپل درسونه وي هغو دپاره هم دغه پیغام دی او چې کله خیر افغانستان ته راستانه شو ته خدمت کې او زه خدمت کې یم چې کله افغانستان ته راشي زه به خدمت کې یم چې دلته راشي او موږ سره روش وخوري ښه سپېشل او خوندور تاسو نه هم مننه ژوندی اوسئ کور مو ودان خیر لیدونکو را سره اوسئ دلته نو روش تیارېږي نو د ډېرو لرو ولایتونو څخه د دې لرو ولسوالیو څخه خلک دلته راغلي دي د روش د خوراک لپاره انځورونه به هم له موږ سره وینئ دلته به له ورونو سره هم خبرې اترې ولرو له موږ سره پاتې شئ بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه د مارکو روش ځانګړی او خاص خوند لري چې ګڼ شمېر مینهوال ورته د ننګرهار ولایت په شمول د مختلفو ولسوالیو څخه دلته راځي او دغه روش خوري نو دغه ورونو هم ځان ته چې د روش راوړی او دوی نوشجان کوي ورسره خبرې اترې کوم چې دوی له کوم ځای څخه دلته راغلي دي وروره سلام ستړی مه شي په خیر راغلی خبرې نه کوم ولې مرور دی ښه دا ورور خبرې اترې نه کوي نه پوهېږم چې شرمېږي که څه حساب دی د بل ورور سره به وغږېږو وروره سلام ستړی مه شي په خیر راغلی وعلیکم سلام ورحمت الله تاسو خاص دی که لرې ده خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني نوم مې عبدالبصیر منظور دی د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د ندیم روش ته چکر راوالی یو څو ملګري درسره نور هم دي شهید الله دی او غیرت مومن دی بس ټول په شمول راغلي وو چکر راوالی ډېر ښه منظور صاحب که دا راته ووایې چې په کومو کارونو مصروف یې ورځنۍ چارې یې څه دي فلحال خو خیاط یم بټي کوټ ولسوالۍ کې خپل دکان دی او څنګه دی ستاسو کار روزګار څنګه دی جوړې پیدا کېږي نه ګاګ شته که نشته دی بس ښه دی الحمدلله ساعت تېر دی بس کاروبار انشاءالله روان دی که داسې راته ووایې چې نن مې دومره ګټلي چې دا روش دې بېخوړو که نه بس نن یو ملګري دعوت کړي وه او څه خپله هم پکې دا کړې وه بس دا شهید الله ویل چې ځو بس مارکو کې روش خورو چکر وه بس مزه لاړ شي انشاءالله د مارکو روش خو ماشاءالله ډېر زیات مشهوره دی که دا راته ووایې چې د هفتې په جریان کې څه څو ځایه دلته یوازې راځي او سره د ملګرو څو ځله راځي د روش د خوړلو لپاره بس کله هفتې کې دوه ځلې راشو کله یو ځلې کله ملګرو سره کله ځان له و چکر راوو دغه هوټل والا چې دا خپل خلک دي بس بیا خوراک هم چکر راوو راځو که دا راته ووایې چې ستا په نظر څه علت دی چې د مارکو روش ډېر زیات مشهور دی ځکه دا روش خو په جلال آباد ښار کې هم پیدا کېږي په نورو ولایتونو کې هم پیدا کېږي خو د مارکو د روش ډېر زیات نوم دی که نه خلک د ډېرو لرو ځایونو څخه دلته راځي ستا په نظر علت یې څه کیدی شي علت یې دغه دی چې بس ماشاءالله ډېر ښه روش پخویه او صفاوالی پکې ډېر دی بس صفایي ماشاءالله ډېر ورکوي او بس لاس کې خواږه شته مړه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ که څه پیغام لري څه غوښتل لري ډوډۍ هم خوراسې نه چې دا نور وخه خلاصه کړي نو موږ د خیره کوي مننه ژوندی اوسئ بس کور مو آباد تاسو خفه نه شئ ډېره مننه ژوندی اوسئ لیدونکو را سره اوسئ
ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو چې د خپرونې تر وروستۍ شېبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه. دغه وه د ننګرهار ولایت شینوارو لوی ولسوالۍ او بیا د مالکو د بازار د ندیم شینواري مشهور روش. تاسو ولیدل چې روش څنګه تیاریږي او د کوم څخه چې هیوادوال زموږ دلته راغلي وو هغو سره موږ خبرې اترې هم وکړې. نو ماشاءالله مارکو روش ځانګړی او خاص نوم لري چې ډېر زیات خلک دلته ورته د خوراک لپاره راځي. روزانه دلته ډېر زیات بیروباري او زیاتره زموږ هیوادوال د جمعې په ورځ دغلته ډېر زیات راځي ځکه د دې ځای روش ډېر زیات مشهوره دی. نو که چېرته مو هم زموږ دغه خپرونه خوښه شوې وي نو حتما د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ تر بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. موږ ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې. پاک الله مو مالک شه.